پاڅون په بانک کې یو اکاونټ جوړوي او په هغې کې 6250 افغانۍ دي. په هر کال کې د یاد اکاونټ پیسې 20 سلنه زیاتېږي. نو څو کاله وخت به ونیسي چې د دې پیسو شمېر 12980 افغانۍ شي. تاسې داسې یوه معادله ولیکئ چې له یاد حالت څخه ښکارندویي وکړي. د کلونو د ښودلو لپاره د ټي له توري څخه کار واخلئ. په لومړي سر کې یا په 0 کال کې چې هېڅ کال نه و تېر شوی ده، په خپل اکاونټ چې کله جوړ کړ په هغې کې 6250 افغانۍ کېښودې. وروسته له یو کال څخه یا یو کال په تېرېدو سره د ده په اکاونټ کې اوس 6250 افغانۍ یو دي چې هماغه پخوا وې جمع د دې 20 سلنه نورې هم ورزیاتې شوي. د دې سره به ولیکو چې 20 سلنه ضرب 6250. که چیرې دا ځای که چیرې د دې دواړو ترمنځ دلته 6250 مشترک ونیسو، نو دا ځای به شي یو جمع 20% په دې معنا چې 0.2. ځکه که 20 په 100 باندې تقسیم کړو 0.2 کېږي. ښه، نو دا ځای که لږ څه نور هم ساده کړو دا به شي 6250 ضرب 1.2. ښه، که چیرې دریم کال ته راشو، دویم کال ته راشو، دوهم کال په دې ځای کې دا ځل به دا ټول قیمت یا د یو قیمت به له 1.2 سره ضرب کړو. د دې قیمت له مخکې موږ او تاسې درلوده چې په دې ځای کې و 6250 ضرب 1.2 دغه ما پخوانی قیمت شو ضرب 1.2. نو دا ځای به مساوي شي له 6250 ضرب 1.2 مربع. که چیرې دریم کال ته راشو، نو په دریم کال کې A3 به مساوي شي له دا د A2 قیمت یا دا قیمت ضرب 1.2. که 1.2 ورضرب کړو د توان بیا لوړېږي. نو په دریم کال به دا قیمت مساوي شي له 6250 ضرب 1.2 په توان د 3. په همدې ترتیب سره که چیرې څلورم او پنځم او بالاخره ټي کلونو ته راځو، نو دا څه جوړېږي؟ A په ټي کلونو کې به مساوي شي له 6250 ضرب 1.2 په توان د ټي. په سوال کې دلته موږ او تاسو ته ویل شوي وو چې پس له څومره کلونو به د دې پیسو شمېر 12980 شي. نو وبه لیکو چې 12980 به مساوي شي له 6250 ضرب 1.2 په توان د ټي. نو دا هغه معادله ده چې له پورته حالت څخه ښکارندویي کوي. یا دلته په دې سوال کې له موږ او تاسې څخه غوښتل شوې وه چې تاسې داسې یوه معادله ولیکئ چې له یاد حالت څخه ښکارندویي وکړي. اوس به راشو او د کلونو شمېر به لاسته راوړو چې وروسته له څومره کلونو دومره پیسې لاسته راوړي. یا په ساده ډول که چیرې ووایو له دې معادلې څخه باید موږ او تاسې د ټي قیمت پیدا کړو. نو دا ځای به په داسې ډول سره ولیکو چې 1.2 په توان د ټي به مساوي شي له دې خواته لرو 12980 تقسیم د 6250. دلته به دا 0 له 0 سره خلاص شي. ښه، نو که چیرې اوس راشو او د دې ځای څخه د ټي قیمت لاسته راوړو، موږ او تاسې به په دې باندې توانېدلي وو چې د هغه شمېر کلونه چې دلته اړتیا ورته لیدل کېږي تر څو پورې پیسې له دې شمېر څخه دې شمېر ته ورسېږي هغه په لاس راوړو. د دې لپاره چې ټي لاسته راوړو، موږ او تاسې کولی شو له بېلابېلو لارو چارو څخه کار واخلو. نو کولی شو له خپل فکر څخه کار واخلو چې کومې لارې چارې ډېرې ساده دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسې واخلو او دا قیمت په دې بل باندې تقسیم کړو چې څو کېږي. دلته لرو 12980
یا دلته 1209 اوس پاتې دي 1296 تقسیم په 625 چې دا څو کېږي؟ دا کېږي 2.083 دا به ورته ولیکو چې دا ځای مساوي کېږي له دا ټول مساوي کېږي له 2.083 فکر کوم همداسې یو څه و. او ښه دا له دې سره مساوي کېږي. اوس دلته 1.2 څو وارې له خپل ځان سره ضرب کړو چې موږ تاسو ته دا قیمت لاسته راکړي. که چیرې دا په ماشیني حساب کې وګورو لومړی واخلو او 1.2 له خپل ځان سره 1.2 سره ضرب کړو دومره کېږي. که چیرې دا ځل بیا هم له خپل ځان سره ضرب کړو 1.2 نو ګورو چې دومره کېږي. او که چیرې دا بیا هم له خپل ځان سره ضرب کړو نو ګورو چې دا فکس همدا قیمت کېږي 2.083. نو له دې ځای څخه موږ تاسې دا نتیجه اخیستی شو چې که چیرې دلته 1 په بښنې سره دا په دې بل رنګ ولیکو 1.2 په توان د 4 موږ تاسې ولرو نو دا به مساوي شي له 2.083 سره. نو له دې ځای څخه موږ تاسې دې نتیجې ته رسیږو چې د ټي قیمت په دې ځای کې بیا هم 4 اوسیږي. 4 مو ورکړل ځکه قیمتونه د دواړو خواوو د مساواتو سره مساوي شول. او یا له بلې طریقې څخه موږ تاسې هم کار اخیستلی شو هغه په داسې ډول چې بلکې دا شاید لږ څه مغلقه معلومه شي. هغه په داسې ډول که چیرې موږ تاسې مخرج دلته په توان د 4 پورته بوزو په توان د 4 جوړ کړي نو دا ځای به شي چې 15 په توان د 4 او 6 په توان د 4 دا به مساوي شي له دې خواته 1.2 لرو. 1.2 کولی شو په داسې ډول ولیکو چې 6 تقسیم پر 15 کل په توان د 4. نو دې خواته هم که چیرې په توان د ټي البته که چیرې دې خواته هم 4 مشترک ونیسو نو ټي به مساوي شي له 4 سره. دا ډول طریقې لږ څه مغلقې دي. سیستماتیکه لاره یې دا ده چې موږ تاسې باید دلته په دې ځای کې لکه څرنګه مو چې دلته ولیدل په دې ځای کې د دې خوا لوګاریتم واخلو او د دې خوا په لوګاریتم باندې تقسیم کړو یا کوم قیمت چې د هغې توان موږ تاسې سره نشته دی د هغې لوګاریتم ونیسو او هغه د بلې خوا په هغه قاعده چې کومه ده د هغې په لوګاریتم باندې تقسیم کړو نو موږ تاسې ته به د توان قیمت په لاس راکړي. د دې ثبوت د خان اکاډمۍ په مخکینیو ویډیوګانو کې شته دی. تاسې کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ. خو اوس به دلته موږ تاسې یوازې خپل کار ترسره کړو. که چیرې دا قیمت موږ ولرو او د دې لوګاریتم واخلو دا تقسیم کړو د 1.2 پر لوګاریتم باندې نو دا به مساوي شي له 4 سره. دا یې سیستماتیکه لاره ده. نو په نتیجه کې ویلی شو چې په دې دلته به په داسې ډول ولیکو چې ټي مساوي کېږي له 4 سره. نو که چیرې بیرته سوال ته وګرځو وایو چې وروسته له 4 کلونو څخه به د پیسو شمېر 12960 شي.